دا مهال د خوست په مرکزه ولسوالیو کې د اسلامي امارت ټولې ادارې او څانګې ولسونو ته د غوره او منلو چوپړونو د وړاندې کولو په موخه فعالې دي چې پر وخت د خلکو او مراجعینو ستونزو ته د لاسرسي او د حکومت او ولس خپلمنځي یووالي ته یې لار هواره کړې ده. د اسلامي امارت ځایي چارواکي او مسؤلین وایي د ټولو نظامي او ملکي ادارو مشران د ولسونو خادمان دي او خپلې ټولې چارې د خلکو په خوښه او همکارۍ مخته وړي. د ولایت مقام د دفتر ریاست مسؤلین وایي د تیرو څه د پاسه 2 کلونو په موده کې توانیدلي چې د همدې متقابلو اړیکو او ګډو همکاریو په شتون کې ګڼې ولسي ستونزې حل او پر نظام د خلکو باور لا ډیر او یقیني کړي. الحمدلله اوس د ولس او امارت ترمنځ د فاصله او واټن بیخي انشاءالله صفر سوي دي، کم سوي دي. د ولس اعتماد ورځ تر بلې په امارت باندې زیاتیږي. د موږ دروازې د ولس په مخ باندې 4 ساعته خلاصې دي. هر څوک په اسانۍ سره کولی شي چې په رسمي وخت کې یا په غیر رسمي وخت کې د موږ نمبرونه اکثر خلکو سره وي، قومي مشرانو سره موږ سره رابطه وکړي. نو د موږ د دوی ستونزو ته په هر وخت کې رسیدګي کړې ده او دوی اوس الحمدلله ډیر خوشاله دي. په اسلامي امارت باندې باور ورځ تر بلې زیاتیږي. هیواد شاهین هیواد اوري مشاهین هیواد شاهین هم روکم ورسید د کراولونی غاګ وکا قومي مشران دي 4-5 کسان روان دي اجازه ورکړي. د ملکي ادارو سره خواکلي نظامي او فوزي ارګانونو سره هم ولسي همکاري د پام وړ زیاته شوې ده چې د اصل د سرتاسري امنیت د تامین او د خلکو د آرام ژوند او ګټور کاروبار د مخته تګ لامل ګرځېدلی. خوست کې د امنیتي بنسټونو چارواکي وایي ولسونه په ډېرې اسانۍ پرته له وخت اخیستنې خنډ او ځنډ دوی ته مراجعه کوي او خپلې ستونزې، غوښتنې، اړتیاوې او نظرونه ورسره شریکوي. همداشان د امنیتي ادارو مشران خپله ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته له قومي مخورو، دیني عالمانو، ځوانانو او عامو خلکو سره د لیدنو په موخه سفرونه کوي. حکومت او ولس دواړه یو دي. موږ د ولس یو، ولس یې موږ ده. کله چې اسلامي امارت قایم شوه ده نو د ولس او حکومت اړیکې وطن ورځ تر بلې سره نږدې کیږي، وطن یې منځه ځي. نو الحمدلله موږ ټول د ولس په خدمت کې یو. ولس کړای شي چې هر وخت موږ ته روشي خپلې غوښتنې، خپل کارونه موږ ته مخته کړي، موږ په ټیم ته ځواب کړو. الحمدلله په ټول افغانستان کې بالخصوص په خوست کې په دا 2 کالو کم او زیات کې امنیت سرتاسري تامین دی. یوازینۍ وجه دغه ده چې د موږ نظامي ارګانونه هماهنګي لري په خپل منځ کې. په دویم قدم کې ولس د موږ سره همکاره دی. په میاشت کې یا په هفته کې یا ور دی سره موږ ناسته لرو، دی راځي، موږ ورغلي جوماتو ته په حجرې کې دی سره په کلي کې مجلسونه کړي دي. د قومونو مشران او ولسي خلک هم د اسلامي امارت له کړنو او خدماتو خوښي څرګندوي او وایي د امارتي ملکي او نظامي ادارو خپلمنځي همغږي او د ولسونو همکاري هغه څه دي چې د اوسني نظام د تحکیم او پایښت لامل ګرځېدلي او په ګډه د یووالي او ملاتړ پښتون کې د ورځني ژوند په بېلابېلو برخو کې د پرمختګ او ښه والي پر لور مزل کوي. چې موجوده د اسلامي امارتونه منقصو او د دې اعمال منقصو، د کردار منقصو، د همکاري منقصو، نو د عوامو سره ډېره دلچسپه ده او ډېره صمیمانه ده او عوام ډېر زیات ترې خوښ دي. اوس خو یاره زه مشکلات نه وینم، نه داسې واټن وینم د ولس د امارت په منځ کې، ځکه چې زه اوس خپلې تجارت په برخه کې کته وایم چې هر څه میږي وخت دي چې یا والي صاحب سره ونی یا قومندان سره یا بل کوم بل غاټ چارواکي سره، نو موږ ستونزه ډایرکټ چې موږ زنګ ویلی دی په مخ هغه وخت کې وخت هم راکړی دی، موږ ستونزه دا هم کتلې دي، موږ د ستونزه په مخ حل کړی دو. د یادونې ده چې د تیرو 20 کلونو په موده کې د فساد، اړیکو او نورو بې عدالتیو له امله ډیری مهال خلکو د وخت د حکومتي ادارو په پرتله د اسلامي امارت مسؤلینو ته د خپلو ستونزو د حل په هدف مراجعه کوله چې د خلکو او ولس ترمنځ پراخ واټن او د بې باورۍ فضا رامنځته شوې وو.